نو نن بل درس مقتدا راکړي چې مسلمانانو په خپل مابین کې به یو بل ته خلې نصر ورکوي. الا دغه بدعتي ده، الا دا مشرک ده، الا دا پلانای ده، یو په یو باندې ټاپه لګي، بل په بل باندې ټاپه لګي. او راځنن بحث ده د مړي نه روسته به بیا الوا خوري کنه به خوري. راځي مناظره سره پیوکو. او پلانې نن د څه خبره کړي ده غلطه کړي. نه پلانې د څه کړي هغه غلطه کړي ده. دا کارونه خو اهل کتابو کول چې نتیجه ناکامي و. دا کارونه خو مشرکینو کول چې نتیجه ناکامي و. موږ ولې د شوکو. وقالت اليهود يهود بويل ليست النصارى ندي سايان على شيء فدين معتد به باندې. وقالت النصارى عيسایانو بويل ليست اليهود على شيء ندي يهوديان فدين معتد به باندې. نو اهل کتابو په خپل مابین کې یو بل تخلص را ورکړه. يهوديانو بويل چې نصارا په غلطه دي، نصارا بويل چې يهوديان په غلطه دي. فائدہ چاته ورسېدله مشرکانو ته. یو ویل چې تاسو دواړه په غلطه یو موږ پسې خو فائدہ چاته لاړه مشرکانو ته. نو دلته یو واقع آیات ولا چې یو کسو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ډیر سخت عناد وو. معاند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو دښمن او معاند خو اروح غواړي چې خپل دښمن هغه کم وخی او خلکو ته سپک کار کوي. نو یو ورڅ معماګان را جمع کړي وي، مبهم الفاظ سره را جمع کړي وو چې په مبهم الفاظ سره به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه پوښتنه وکم. نو هغه به جواب غلط راکړي. نو بیا به خلکو ته هم چې ګوره دا په دې خبرونو پیدا دی ځان ته امام یې. نو راغی ډېر په ادب باندې. دا د مکر ادب سړی ته لري نه معلومیږي چې دا غرضی ادب ده. نو امام صاحب خو په پویسه چې یو څو پوښتنه کومه چې وېکا چې پښتنه دا کومه چې یو سړی ده. نو یو داسې سړی ده چې هغه د فتنو سره محبت ساتي، د خدای د رحمت نه تېښته کوي، د یهودو نصاراو تصدیق کوي. نو د دې سړي متعلق ته څه چې دا څنګه سړی ده؟ د فتنو سره محبت کوي، د خدای د رحمت نه تېښته کوي او د یهودو نصاراو تصدیق کوي. نو دغه سړی څنګه سړی ده؟ نو امام ابو حنیفه خو امام ابو حنیفه و تر قربان هم کې. نو امام ابو حنیفه سره ورته ویل چې دا د خدای لوی ولی ده. چې عجیبه ده څنګه د خدای ولی ده چې خو د فتنو سره محبت کوي. انما اموالکم و اولادکم فتنه. نو مال او اولاد فتنه ده. دغه سره ارسلای محبت کوي. من قتل دون ماله فهو شهید. او تا ویل چې د خدای د رحمت نه تختی دام د غایت تقوا ده. باران د خدای رحمت د چاچ کې شروع شي د دې چې د مردار خټه روانو لږي دومره احتیاط کوي. خدام تقوا ده. او تا ویل چې د يهودو نصاراو تصدیق کوي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دې د دوړو تصدیق کوي چې دوړه ليس على شيء. نه يهود په حق دي نه نصارا. خدا خو صحیح مسلمان عقیده ده. نو کومه غلطه خبره کړه ده؟ نو خبر مې دا کوله چې قران مقتدا تعلیم راکړ چې يهودو دا نخري کوله چې يهودو به ویل چې نصارا څه شي نه دي، نصارا او ویل چې يهود څه شي نه دي. نو د اهل کتابونه فائدہ لاړه، مشرکینو فائدہ واخیستله. یو ویل چې تاسو خو دواړه یو بل غلط بوله موږ سي. نو کوم مسلمانان د خپل مابین کې خلی سره ورکی
یو ملا راجکسي چې پلانای پیر په سیخانه ده پیر راجکسي چې ملا په سیخانه ده نو يهوديان خاص په سنگر کې راته ناس دی هغه به وایي چې موږ درته لږ دا دواړه غلط دي موږ سیخیو د جمهوریت والا سیخیو اختلاف طبيعي شی ده د ذوی العقول په مابین کې اختلاف دا طبيعي شی ده د دوه مولوی صاحبانو په مابین کې مون په یو مسله کې اختلاف راځي د دوه ویخارو کسانو په مابین هم په یو خبر کې اختلاف راځي خو دیغه حل دانه د چې ویډیو وکا بیا فیسبوک ته جګه کا چې په د دنیا کې حق وي او زپاتې سوایم نه ورسه